برابرې او خو په دغه دی اصلي بادشاه شیخ مې اوس پیدا کړ ښې برابرې جوړې څنګه برابرې ښې نو څنګه یې ښې برابرې مونږ خو ته سره نه اټین کې یاره لا ولې دغه دی اوس تا ولې جګ اسمان ته به دې جګم څنګه ته غواړې چې جګ دې امر کوه نو پوره 200 میسیجونه مې ورته وکړل 200 میسیجونه خو چې وزیر اعظم ته وکړي هغه به مو چتای څوک د کوم ځای نه خبرې کوي وروره سعودي عرب نه نو کوم ملک سره تعلق ساتي زه خو یاره مینه مې د افغانستان سره ځکه چې بابا هم پکې ښخ دی یعنی کوم ملک سره تعلق ساتي اوسېږم پاکستان کې او مینه مې د بابا سره ده مینه دې د کوم بابا سره د ولسمشر اشرف غني بس تا ته ښه پته ده چې ښخ پکې کوم یو دی هغه به زموږ بابا وي یعنی ستاسو بابا یعنی ولسمشر اشرف غني دی منظور دی دا دی نه ښخ پکې څوک دی څه شي کې دی غني خو ماشاءالله ژوندی دی وایم ښخ پکې څوک دی مزار پکې د چا دی څه شي مزار د چا دی د بابا مزار په جلال آباد کې دی که نه باچا خان یا که څوک یې ایوه آفرین او دا راته ووایه چې مثال سعودي عرب ته کله تللی سعودي عرب کې خو مې 3 کاله وشو کاري صاحب 3 کاله واده خو دې کړی په خیر شکر دی بچی مې مستا یو دوه بچی مې یو غټ دی خیر یو ماشوم څو کلن دی مشر بچی دی مشر بچی مې 9 کالو دی اوه نو باندې وکړه ما کور کې پروت یم منته کبیرون چې تم مسافري ته تللی نه پړوندي د لاغلی کاري صاحب په نوې وې څو کاله کېږي چې دلته 3 کاله مې وشو 3 کاله او اخرنی بچی دی څو کلن دی اخرنی بچی مې تقریبا اوس دغه 2 کال پوره کېږي ها یعنی 3 کاله ستا وشلو 2 کاله دی 3 کاله د ماشوم دی چې پوره کېږي پیدا شوی 2 کاله 2 صحیح ده او دا راته ووایه چې دغلته کله اراده لري ښځه خو به نه کوي دلته سعودي کې ان شاء الله غټ اختر نه بعد به ان شاء الله رواني کوم او هلته ځي هماغه خپل چنغالي څخه ځي په تا ته ښه پته ده په دنیا کې خو به یا چنغاله ساتې یا به جومات ساتې یا به جامه ساتې یا به تبلیغ ساتې دا یو څو خبرې دا تا خپله کړې خپله دې کړې که بل چا درته کړې چا درته خوښه کړې خپله دې کړې مور راله کړې مور دې کړې تا لیدلې وه مخکې د دې واده نه مخکې د سره مې نه لیدلې وه مور ته خوښه مې کړې وه بس مور ته خوښه که تر کومه ورځ دې د مور خوښه نه وي بیا به څنګه کوې نو مور دې کړې ده مور بیا بېرته خوشي کوي بیا شي کوي نو ولې به خوشي کوي چې زما امر نه شوي څنګه به خوشي کوي مور دې کړې ده که نه هغې خپل په خوښه ستا په خوښه نه کړې نو مور خو مې ځان له نه ده کړې خو ما دغه به کړي د ماله به یې کړي که ده او دا راته ووایه چې مثال چې واده دې وکړو په 3مه شپه څه وصیت دې خپل ښځې ته وکړو غږ درځي وروره که بلې خبرې کوې چې لرې کومه دې وروره دا غږ نه ورځي غږ درځي اورم خبرې کوه نه بند کړي ملګرو دا بند کړي دې غږ نه راځي هلته بل ځای کې ماښام یې لږ و د هلکان خاندي زه خواري غواړم د ټوکو خبرې وکړم دا خاندي د هلکان وروره مونږ هم د ټوکو خبرو ته را دغه شو اورې مونږ وایو چې لږ وخاندو مسافر یو بالکل بخاندو به بالکل ټول بخاندو لر او بر پښتانه هر ځای چې هستئ زمونږ وروڼه یې وروره مسلمانان وروڼه پښتانه ستا په لایبونو کې وګوره زما به د 200 نه سیوا دغه یې ولې چې مونږ باندې چې سنت یي هغه په مونږ ډېر ګران یي اورې خو هغه ته ښه او خو بدې بیخي صحیح ده اوس پوه شوم خو تا دې هلک نه وختي د کریمې سوال وکړو که نه دا کریمې دا سوال به درته زه وکړم دا اسان سوالونه درته زه کوم ځکه چې جټ یم تعلیم یافته نه یم که نه جټ یې او که نه جټ ولې تاسو ته وایي نو تعلیم مې نشته راغلی یم دلته مسافرۍ له چې تعلیم مې جټ خو چې نوم ایښودل شوی دا خو د دې معنا نه ده چې هغه تعلیم نه لري دا خو دا معنا نه کېږي کېدلی جټ ورته ولې وایي نو جټ ورته دا وایي چې صرف خپل نوم لیکلی شي او د بل چا نوم نه شي لیکلی دا هغه دی تاسې که چېرته خط لیږئ د بل چا نوم به نه لیکئ خپل به لیکئ ځئ چې زوره کې نه خطونو دا دغه پته ده کاري صاحب د خطونو پخوا به د کیسټو د خطونو پروګرام نن سبا هغه کیسې ختمې شوي امریکا په مونږ لږه زوره شوې ده په دې موبایل یې مونږ راغورځولی یو دې موبایل باندې څونه مسلمان دی هغې په دې موبایل راغورځولی دی او دا راته ووایه چې مثال هغه کوم شی دی چې ته دې خپلې ښځې ته نشي ورکولی بل چا ته یې ورکولی شي زه خپلې ښځې ته نشم ورکولی او بل چا ته یې ورکولی شم هو یو سوال او بل سوال دا دی چې هغه څه شی دی چې ته د خپل د ښځې نشي لیدلی د بل چا د ښځې لیدلی شي صحیح د خپل ښځې نشم لیدلی او د بل چا د ښځې لیدلی شي څه شی دی
نو بل ښځې زه ملګرو کومنټونه ګورم چې کله کومنټونه کوي خو کله مې کوم یو ته فکر شي ډېر کله لږ یاره قاضي صاحب خفه نه شي خو دا نه خو تا نه خو زما اوس پوښتنه ده وروره زه خو تا ته غلط خبره نه کوم قدرمنه زه وایم چې ته ګوره زه وایم چې ته خپل ښځې ته نشې ورکولی او بل چا ښځې ته یې ورکوی شي نو دا څه شی دی یعنې دا څنګه دی دا څه شی دی دا به زکات وي نو زکات او دي نه چې دا ما تا ته دا سوال خو صحیح ده زکات دی دا بل چې دی دا بل سوال چې مې کړی چې دا د خپل د ښځې نشي لیدلی د بل د ښځې لیدلی شي دغه سوال د بل د ښځې لیدلی نه شي او د خپلې لیدلی شي نه د خپلې نشي لیدلی د بل لیدلی شي که نه د خپلې نشي لیدلی نو خپله در سره کور کي ولې نشي لیدلی ولې د بل نه بیا څنګه کتلی شي مسلمانه خاندي ټول الکان کومنټونو کې هم خاندي او په لایکونو او مسیجونو کې هم خاندي